اپل د شپېلۍ وار د انتظار ختم سو رور د خپل ورور مرګ ته تیار د انتظار ختم سو لره توپان د سمندر و مازدیګر د خپل وطن دی څنګه هیر سو په محفل کې د یارانو له خاطره په محفل کې د یارانو له خاطره هغه کله کله دم دی څنګه هیر سو بر اپرید یو شعر درته ووایم یای دا د مقام له چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لحاظ کې السلام علیکم ګرانو کتونکو نن د اتوار مازدیګر دی موږ راوتلي یو په خپله کپنۍ کې ساري آیل فیلډ کې ناست یو دغه چې کوم تاسې وینئ دغه کپنۍ ده زموږ چې کومه مزدوري پکښې کوو را سره ملګري دي پریاد پرواړیوال دغه دی دا بل عقل خان دی دا بل لحاظ الدین خان دی دا زموږ ملګري دي مازدیګر راوتلي دا شین چمن دی او مسافري ده او موږ خوندونه هم واخیستل اوس ورته یو څو مات ګوټ شعرونه ویایو هیله ده چې ستاسې خوښ سي او په کلتور ټي وي په شاشه باندې به انشاءالله بیا تاسې ګورئ کرګه هم په کښېوتو ده د اختر په باره کې ډېر پخوانی شعر راسه ولې خواره نصیبه دردولی دي یم د غم زانګو کې زنګولی دي یم تمام ژوندون مې له ارمانه ډک دی په هر اختر کې جړولی دي یم او پسې راترسه اوس به تاسې ته پریاد پرواړیوال هم یو خوږ شعر واورئ بیا یو مات ګوټ شعر په اخر کې زه هم وویایم یو مات ګوټ پریاد پرواړیواله څرنګه یې ښه جوړ دی بېلتونه وختېرې مسافري ده څنګه روانه ده مسافري خو الحمدلله ډېره په خوند روانه ده سړی جوړ عقل خانه ته څنګه یې ښه بیداره یې مسافري په زور روانه ده لیازدینه ته په څه حالات کې بالکل امن دی ښه یې خوشحاله یې په مسافري کې دا کپنۍ کې ټیم پاسي د څنګه روانه ده ډېره ښه روانه ماشاءالله پریاد پرواړیواله اوس دا ستا زه به یو مات ګوټ شعر درته ووایم یایي چې د اسرافیل د شپېلۍ وار د انتظار ختم سو د اسرافیل د شپېلۍ وار د انتظار ختم سو رور د خپل ورور مرګ ته تیار د انتظار ختم سو نامه د خدای خو کوي ښه د خپل غرض دپاره نامه د خدای خو کوي ښه د خپل غرض دپاره نور مې په دې دنیا په هر سړي اعتبار ختم سو زبردست کسل قسمه درته وکړي د راتلو دپاره کسل قسمه درته وکړي د راتلو دپاره باور پې ونه کړې په مینه کې اقرار ختم سو زبردست بس که فریاد پرواړیواله نور فریاد مه کوه بس که فریاد پرواړیواله نور فریاد مه کوه د وخت چپو کې مسلمان لکه کفار ختم واه ډېر زبردست فریاد پرواړیواله ډېر په زړه پورې شعر د ووایه او مسافري ده او دا شعرونه دي دا کوم چې شاته کسان وینئ دغه د پاکستان دي هغه چې کم تاسې وینئ هغه د بنګلادیش دي بس ګډ وډ مخلوق دی له دا بله طرفه بیا کم سودانیان هغه له شا ناست هغلته بس دغه مسافري ده او موږ یو با زندګي د تراژ الله رب العالمین د خیر را پیش کړي مسافرۍ ژوند خو څه ګران دی خو بس به هر حال ولې که ژوند ناکام دی اخیر تېروو به ژوند دی که وبې اوس داسې مات ګوټ شعر درته ویم ویډیو بیا ډېره لویاږي لویه ویډیو بیا د کلتور ټي وي لپاره هم مشکله وي ولې د رنګونو ماخوستن د څنګه هیر سو د رنګونو ماخوستن د څنګه هیر سو د لیلا د بنګړو شرنګ د څنګه هیر سو د لونګو خوشبویۍ درنه چاپیر وي هغه خوب د سپین مړوند څنګه هیر سو شنه خالونه د لیلا په ګلاب مخ کې بورا وایه ها ګلشن دي څنګه هیر سو سپین سهار زیړ مازدیګر د یار په څنګ کې سپین سهار زیړ مازدیګر د یار په څنګ کې د هغو وختونو خوند دي څنګه هیر سو سغمونه او دردونه پکښې نه وو د لیلا د ټوکو جنگ دي څنګه هیر سو اندېښنو لره توپان د سمندر وو مازدیګر د خپل وطن دي څنګه هیر سو اندېښنو لره توپان د سمندر وو مازدیګر د خپل وطن دي څنګه هیر سو
په محفل کې د یارانو له خاطره په محفل کې د یارانو له خاطره هغه کله کله دم دې څنګه هېر سو کله ډېر خلک د سګرټ دم هم نه کوي خو په محفل کې د یارانو له خاطره یو غوټ ونیسي او حاجته یې دیوانه کړلې زړګیه راته دیوانه کړلې زړګیه راته وایه هغه غم دې څنګه هېر سو مننه تشکر دغه وړه غوندې ویډیو هم جوړه کړې ده چې ستاسې به خوښه سي انشاءالله دا مورګري ناست یو دغه مازدیګر دی او مسافري ده په اخر کې به یو د خاطر نه د خیبر افریدي یو شعر درته ووایم یا دا دې مقام له چې خیبر را رسېدلی ډېر لوېدلی پاسېدلی دی په لیار کې تشکر مهرباني